دوستانو د سپارک لاین تعریف ډولونه او تشریح موږ په تېره ویډیو کې کړې وه. اوس راځو هماغه په عمل ډول چې څنګه موږ سپارک لاین د خپلو معلوماتو له وجې جوړولی شو په عمل ډول ګورو. د سپارک لاین لپاره دوستان لومړی موږ باید یو پیوټ ټیبل یا ټیبل ولرو او په کوم ځای کې چې موږ غواړو په کوم سیل کې سپارک لاین رسم کړو یا جوړ کړو یا اپلای کړو هماغه فیلډ باندې کلیک کوو. بیا راځو انزرټ مینیو ته. په انزرټ مینیو کې دغه ساحه چې دا سپارک لاینز ده، نو غواړم چې زه اول لاین سپارک لاین زه رسم کړم یا جوړ کړم یا اپلای کړم. په دې باندې کلیک کوم. بیا موږ ته ډیټا رینج تاسو انتخاب کړئ. ډیټا رینج عبارت د هماغه ساحې څخه دی چې زموږ ډیټا یا نمبرات هماغه ته پراته وي. نو دې باندې زه کلیک کوم. بیا راځم دلته زه خپل ډیټا رینج انتخابوم. بیا راځم اوکې. چې کله مې اوکې کړ اتومات ډول د همدې معلوماتو له وجې دلته ماته لاین سپارک لاین جوړیږي. اتومات ډول دلته یو بل ټیب را خلاصېږي دوستانو چې دغه ټیب سپارک لاین په نامه باندې زه غواړم چې پر مثال تغیرات ډیزاین مختلف ډیزاینونه پکې راوستلی شم. هر ډیزاین چې زما خوښه وي، تور وي، زیړ وي، هر رنګه ستاسو کلرونه هم ورته انتخابولی شئ تاسو دوستانو. او زه غواړم چې د همدغه لاین سپارک لاین په دې نورو باندې هم تطبیق شي. همدغه ډراګ اینډ ډراپ کوم دوستانو، لاندې کش کوم. اتومات سپارک لاین سپارک لاین خپله رسم شو جوړ شو دوستانو. اوس غواړم چې زه کالم سپارک لاین هم جوړ کړم دوستانو. همدې طریقې همدغسې انزرټ مینیو ته ځم، کالم سپارک لاین ډیټا رینج انتخابوم خپل او بیرته اوکې. بیا همدغسې ډراګ اینډ ډراپ کوم مکمل ټول باندې. دا ګورئ دوستانو کوم نمبرات چې منفي دي ښکته دي د هغې د کالم هم ښکته راغلی، کوم چې د هغې نمبرات پورته دي د هغې کالم هم پورته دی. همدارنګه دغه کالم ګورئ د فرانسل د شپېته دی، دا کالم هم په هماغه شپېتو په اندازه کوچنی راغلی دی. اوس زه غواړم چې د وین ان لاس هم یا منفي او مثبت نقاط وښیم یا ټیټ او جیک قیمتونه وښیم. نو دې لپاره زه بیا هم هماغه خپل سیل انتخابوم. د سیل انتخاب نه وروسته انزرټ مینیو ته ځم، بیا وین ان لاس اپشن ته ځم. دې ځای نه بیا زه خپل هماغه ډیټا یا رینج انتخابوم. بیا بیرته اوکې. ګورئ دوستانو دغه د کم دا په سور رنګ چې راغلی دی دا دغه 80 قیمت ده چې دا منفي عدد دی چې ټیټ راغلی دوستانو. او دا نور چې مثبت عدد دي یا جیګ عدد دي یا لوړ عدد دي هغه هم کالم یې په شین رنګ باندې ښودل شوی دی دوستانو. زه غواړم چې همدا دا نور ډیټا هم زه په وین ان لاس کې وښیم. نو فقط دا ډراګ اینډ ډراپ کوم اتومات ډول دوستانو هغه خپله راخلي. ګورئ دغه قیمت هم دلته منفي 80 دی. فرض مثال دغه غواړم چې دا اتومات دا منفي علامه ورته اضافه کړي، اتومات خپله دا اپلای کېږي تطبیق کېږي دوستان. ګورئ همدغه منفي 80 دلته د دې کالم هم ټیټ راغی، لاین هم ټیټ راغی او وین ان لاس هماغه کوم چارت چې دی هغه هم دوستانو په سور خط باندې ټیټ راغی. دا دوستانو د لاین سپارک لاین، کالم سپارک لاین او وین لاس سپارک لاین تشریح او عملي ښودنه په ایکسل شیټ کې. مننه، السلام علیکم.